په میدان وردګ ولایت کې د مرګ قطعې د قومندان په ګډون 15 تنه د کمانډو عسکر وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې له طالبانو سره د نښتې پر مهال د مرګ قطعې د قومندان شاکر اندرابي په ګډون د کمانډو ځواک 15 تنه عسکر وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ملګرو یې تېره شپه د جلریز ولسوالۍ په مختلفو برخو کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتي قوې په داسې مهال بریدونه ترسره کړي چې سیمې ته د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ورغلي وو. د مجاهد په خبره په دغو نښتو کې د قومندان شاکر اندرابي او قومندان عبدالجبار په ګډون 15 کمانډو عسکر وژل شوي او 10 تنه نور ژوبل شوي دي. په عملیاتو کې د 3 قومندانانو شاکر اندرابي، عبدالجبار او یو بل قومندان په ګډون 15 تنه کمانډو عسکر قتل، 10 نور ژوبل شول او 15 ټانګونه یې له منځه لاړل. د میدان ولایتي چارواکو او دفاع وزارت تر اوسه د دې نښتې او په ترڅ کې د وژل شوو کمانډو عسکرو د شمېر او څرنګوالي په هکله غبرګون نه دی ښودلی. په ورته مهال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کمانډو عسکرو کې د مرګ د قطعې قومندان شاکر اندرابي هم شامل دی. باید وویل شي چې 2 اونۍ وړاندې هم د میدان وردګ ولایت مرکز نرخ او جلریز ولسوالیو کې د دولتي عسکرو او یا موټریز کاروان طالبانو محاصره کړی و چې 3 ورځو او 4 شپو نښتو په ترڅ کې د 15 کمانډو عسکرو د وژلو خبر ورکړی شوی و.